د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها و اجلها. پیغمبر علیه السلام فرمای هیڅ یو ساکخ تر هغې نه مري چې رزق یې بشپړ شوی نه وي، چې رزق او اجل یې بشپړ شوی نه وي هغه نه مري. نو دولږې څوک مړه شوي نه دي. په استغنا کې عزت دی، په استغنا کې شرف دی، په استغنا کې مرتبه ده، په حریصتوب کې ذلت دی، رسوایی ده او شرمندگی ده. دا د الله تقسیم دی چې چاته به څومره او چاته به څومره ورکوي، خو څه چې الله درکړي په هغو باندې قناعت وکړه. که خپله ځان فقیر او مسکین ګڼې او تا ته 100 په 100 کې معلومه وي چې زه فقیر او مسکین یم، کومه څه چې د فقراو او د مساکینو لپاره ځانګړي شوي دي په اوچته غاړه یې واخله. اما چې نه فقیر یې او نه مسکین یې، د فقیر حق خورې، د مسکین حق خورې، د یتیم حق خورې، د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې الله ته جواب څه وي؟ الله فرمایي وکل شیء عنده بمقدار. د هر شي لپاره یوه اندازه ټاکلې ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما یصیب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. د الله دین لپاره چې کار کوي، توحید بیانوي، د شرک او بدعتونو په وړاندې درېږي، د فاسدو رواجونو او مزخرفاتو په وړاندې درېږي، حق بیانوي په اوچته غاړه. که تا ته څه تکلیف رسیږي خفه کیږه مه، دا له اجر نه خالی نه دي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي هر مصیبت، غم، اندېښنه لوړه او ژوره چې یو مسلمان ورسره مخ کیږي، ان تر ازغي پورې چې دی له خپلې پښې وباسي، الله تعالی له امله د هغه ګناهونه له منځه وړي. الا کفر الله بها من خطایا. د بنده نه کله هم د مننې انتظار مه کوه چې کار دې د الله رب العزت لپاره شروع کړی، بدله هم له الله نه غواړه. ابن معز وایي پر الله تعالی له توکل نه بله ښه سورلي نشته، او څوک چې پر الله تعالی اعتماد کوي تر دې چټک سفر بل نشته. توکل په الله کوه. ډیری خلک او په نامه ملایان موږ داسې لیدلی دي، حق د دې لپاره نه بیانوي چې فلانی حاجي صاحب به خفه شي، فلانی مالدار صاحب به خفه شي، فلانی قمندان صاحب او فلانی آمر صاحب به خفه شي، او یا په ما باندې څه نوم کېنږدي. خو دې ته سوچ نشته چې دا حق زه نه بیانوم په دې باندې الله خفه کیږي، دا حق زه نه بیانوم په دې باندې رسول الله خفه کیږي، دا حق چې زه نه بیانوم د آخرت په ورځ الله رانه پوښتنه کوي. اعتماد په الله وکړه، توکل په الله وکړه، مخلوق پرېږده، دوی تا ته هیڅ زیان او ضرر هم نشي رسولی. متنبي په خپلو حکیمانه شعرونو کې وایي ستا په بدن کې ساه شته، نو له زمانې سره په بې پروایي مخ کیږه، او کم شی چې تا ته خوښي بخي هغه تل نشي پاتې کیدی، او نه غم کم غایب لوټلی شي. الله فرمایي لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشي، او څه چې الله تاسو ته درکوي پر هغه ونه غوړېږئ، یعنی کبر ونه کړئ. بس الله رب العزت دې زموږ اعمال د خپلې رضا لپاره وګرځوي. رب العزت دې موږ او تاسو ته د خپل دین د خدمت توفیق را نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي
او کامیاب اوسئ. أي نبي خير الورى الصلاة والسلام عليك أي مصطفى ترنام دي صدق شم أي نبي خير